دا چې څوک د چا دپاره جګېږي، ظاهره ترجمه الباب دا چې دا مکروه ده چې یو سړی راغی دا نور ورته جګېږي، دا مکروه. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په متعلق کې حضرت انس وی هیڅوک په صحابه دومره نه و ګران لکه نبی علیه السلام، خو د هغه باوجود چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یې ولید دی نه ورته جګېده. ولې په دا پیدا چې نبی علیه السلام په دې خفه کېږي. دا اول حدیث. دوم حدیث کې حضرت معاویه رضی الله عنه راووت، دلته دوه نفره د ده د احترام دپاره جګېږي، حضرت عبدالله ابن زبیر، حضرت ابن صفوان، دواړه جګ شو، صحابه دي جګ شو ورته. ده ورته وویلې کښېنئ، ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي څوک چې په ده خوشحاله کېږي چې ماته د خلک د بت په شکل ولاړ وي، نو دغه سړی د خپل ځان دپاره په جهنم کې ځای تیار کړي. اوس د دغه نه قیام منع راغله چې ده به جګېږي. او هلته موږ بخاري شریف کې موږ تاسې وویلې چې د غزوه د احزاب کې د بنو قریظه په فیصله کې حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه چې راغی، قصه خو په یاد وي، نبی علیه السلام صحابو ته څه وویلې؟ قوموا الی سیدکم، جګ شئ خپل مشر ته. هلته رسول الله امر کوي چې جګ شئ، او دلته د دغه ځای نه منع راغله. بل طرف ته بل حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام به مجلس ته راغی، صحابه ورته جګېده، چې د مجلس نه به ووتم ټول صحابه ورته جګېده. بل طرف ته حدیث مبارک راځي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خپله لور حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها به د ده کوټې ته ورننوته، دی به ورته جګ شو، دا به یې په سر مچ کړه او په خپل ځای به یې کېناوه. چې دی به د حضرت فاطمې کوټې ته ورغی، هغه به ورته جګه شوه، دی به یې مچ کړه او په خپل ځای به یې کېناوه. هلته خپله د نبي علیه السلام په عمل او د نبي علیه السلام په قول دواړو باندې د قیام حکم راغی که رانغی. دی جګ شوی، ده ته صحابه جګ شوي عمل، ده امر کړی د خلکو ته صحابه ته چې جګ شي خپل مشر ته. اوس د دغه احادیثو دغه احادیثو په مابین کې چې تعرض راغی، د دغه تعرض دفع په دوه طریقو. یوه طریقه یې دا ده، وایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه ورته جګېده، دی په خفه کېدو ځکه صحابه نه جګېده. دغه یوه معنا دا ده، موږ تاسې دا موږ ملګري دي د نیر په یغه غاړه ناست وي، زه مثلا په دغه لار تېرېږم، دی مجلس ته نه ورځم، خو دی په محاذا تېرېږم، دی هلته جګ شي د احترام لپاره. یو صورت داسې وي. یو دا وي چې هغه مجلس ته ورشي، ورځې هغه مجلس ته، هغه مجلس خلک درته جګېږي. هغه جګېدن باندې نبي علیه السلام خفه کېدو چې نبي علیه السلام به د دوی مجلس ته نه و روان، نو خو انسان ته ځي راځي، دغه تکلفات خو بیا په خلکو باندې حرج راځي چې پیغمبر علیه السلام چیرې ویني دستي ورته جګېږي. یو هغه و چې د دوی مجلس ته به ورتلو، هلته خو ټول ورته جګېدل. یو دا چې پیغمبر علیه السلام مثلا هلته پیغلیار تېرېږي، راځي نه دغه مجلس ته، صحابه نه ورته جګېده. ولې په دا پیدا چې نبي علیه السلام په ده خفه کېږي، چې دا دومره تکلف مه کوي. یو معنا دا ده. دوم صورت، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان په باب کې د احتیاط قدم ډېر اخیست. ولې؟ عشق د صحابه ویلي چې د رسول الله سره د صحابه دومره عشق و چې تر ځان، تر پلار، تر مور، تر اولاد، تر دنیا، تر هر چی شي نه پیغمبر علیه السلام په ګران و. نو دی په دغه ډارېدو که زه لږ لږ دغه شیان اگر که جایز دي اجازې ورته وکړم، اخر داسې نه چې ما ته سجدې شروع کړي. ځکه هم د ذوالقرنین په وخت کې دا وویلې که نه چې په یهودو د خدای لعنت وي چې خپلو انبیاو قبرو ته یې سجدې کړې، چې ما قبر ته څوک سجده ونه کړي. ګورئ، وایي د ځان په باب کې چې خفه کېدو د دغه وجه نه چې په دا ډارېدو چې د صحابو عشق ډېر ده، اخر به سجدې راته شروع کړي، نو خپل ځان په باب کې منع کوله. اما د مسلې په لحاظ باندې، د ادب په لحاظ خلک یې پوه کړه چې داسې نه ده چې جګېدل ناروا ده، مشر ته جګېږئ، قوموا الی سیدکم، هلته حکم وکړو جګ شئ خپل مشر ته. نو یو د ځان په باب خبره ده. ځان په باب کې چې خفه کېدو، هغه وایي د دغه وجه نه چې دغه نه ډارېدو چې وروسته به شرکیات خلک شروع کړي، ما قبر ته به سجدې کوي، ما ته به سجدې شروع کړي، هغه نه یې منع کړه. اما د نورو حقوقو په باب خلک پوه کړه. دریم، درېدن دوه قسمه ده. د حضرت معاویه صاحب چې ویلي دي چې سړی د ځان دپاره اور د جهنم جوړ کړي چې په دې خوشحاله کېږي چې ما ته د خلک ولاړي. یو خبره خو مخکې موږ تاسې بخاري شریف کې کړې وه
چې څوک راغی ته ورته جګېږې دغه جګېدن چې روا ده څه وخت و په دوه شرطو یو دا چې هغه څوک چې راځي هغه به دا تقاضا نه کوي چې ماته د خلک جګ شي که د هغه دا تقاضا و بیا خو متکبر د یو ته جګېدن ناروا ده دوم چې د خلک ورته جګېږي د دغه به نیت صفا وي چې د ده د علم قدر یا د ده د تقوا قدر یا د ده د یو بل څه قدر کوي جګېږي ورته صرف د چاپلوسي په عنوان نه چې دا دومره ورته جګېږي نو شرم ده که زه نشم جګ پیغه نه دلته هغه ځای ته اشاره شوه چې هغه په خپله هغه سړی مقتدي وي څوک چې په دې خوشحاله کېږي چې ماته د خلک ولاړ حضرت امام سے بیغ څوک چې په دې خوشاله کېږي چې ماته د خلک ولاړي نو یغه لپاره دا وایي ذکر شوی ده او یا وایي جګېدن دوه قسمه ده یو دا ده چې استاد راغی د صحابه شاګردان لکه نبی اسلام ته چې جګېده شاګردان اوس استاد ته خپل شیخ ته خپل پلار ته جګ شي خو چې کېناست هغه دی بیرته کېږي یو صورت دا ده یو صورت دا ده چې اوس مشر راغی د عظمت شان چکتن راغی دلته راغی خلک ورته جګ شول دی کېناست د ده د احترام دپاره خلک ولاړ دي دا ادب بولي ورته ولاړ دي یوه ګنټه که ناسته دی که دوه ګنټې ناستې هغه ورته ولاړ دي د بت په شکل تمثل وایي دغه صورت راځي چې هغه ورته ولاړې دی ناسته هغه ورته ولاړې دغه د ده ادب بولي او دی په ده خوشحاله کېږي چې ما د ادب د پوره ګوره خلک ولاړ دي نو مجموعه ته موږ ورغلي یو لوی سړی په غټ نامه باندې هلته یوه طرف ته بل طرف ته سړي ولاړ چې د خولونو دا کالي لاندې خوشته و نه پیره نه پکای نه بل خدمات صرف و صرف ځای په ځای باندې سړي ولاړ دا د ده احترام د قدر ده چې تر څو دی په مجلس کې ناست دی د ادب دپاره د احترام دپاره داسې ورته ولاړي دی په ده خوشحاله کېږي چې ګوره د ما د هغه د دومره قدر ده چې دا خلک په کور راته ولاړ دي دا وایي ډېر ځای لپاره نو نفس جګېدن او قیام تمثل دواړه فرق لري یو جګ شو کېنه قومو الی سیدکم جګ شئ چې هغه کېناست دی هم کېناست نبی علیه السلام به ته ورغه دی به ورته جګ شو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به کېناست دی به هم کېناسته دا چې دی مقتدا کېناست او اتباع ولاړ دي د ده د احترام دپاره د بوتانو د څلي په شکل باندې چې مجلس څومره اوږدېږي خو دی ورته ولاړ دي او دی په ده خوشحاله کېږي دا وعید وایي د هغه په باب کې ده نو د دغه او د هغه تعارض ذاتي مابین کې نه راځي